د ښه ښځې صفت دا دی چې کله ورته دی نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي، چې خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي. د ښځې مقصد سکون دی، دی به بار ستړی شوی چې دی راشي بیبي ته وګوري ستړی به یې ختمه شي، ستړی به یې ختم نو چې عدل لوپټۍ او بدل قمیص عدل بدل نو دی به څه خوشحاله شي. ټیک ده که نه؟ نو چې دی ورته نظر کوي نو دی به خوشحالېږي. دا د جنتي ښځې صفت دی ښه، چې خاوند یې وویني ړه به یې خوشحاله شي. او چې کله تې خاوند خفه شي د جنتي ښځې صفت وي دا دی ښه. یو د جنتي ښځې صفت ودود بل ولود ښه، چې بچي به ډېر راوړي، دا د جنتي ښځې صفت دا دی، اولاد به یې ډېر وي. او بل دا به په خپل خاوند باندې عاشق مینه به مینه په خاوند. او چې کله تې خاوند خفه شي نو دا به د خپل لاس روالی د خاوند په لاس کې به یې داسې کیدي. خاوند ته به وایي چې د هغې پورې را باندې خوب حرام دی چې د څو پورې ته رضا شوی نه یې. په دې خاوند بیا تعویض ته ضرورت شته نه، چې خاوند خفه شي دا وایي به زه به ځان له نن تهجد وکړمه، ځان له به نوافل وکړمه، تهجد به وکړمه. خاوند به خفه یې دا به په مصله ولاړی. زوام ته خبر نه، شریعت نه خبر. نفلی روجه چې نیسي د خاوند نه به اجازت نه به نیسي. نفلی روجه خاوند وی نه مې شته اجازت، شریعت وی نشته اجازت، نه به نیسي نفلی روجه چې خاوند پې خفه دی. او دا وی زه به ځان له تهجد وکړمه، ای به دی خفه ښه دی. تا خو تهجد وکړلو، خو چې سار شي نو د مقامي عالم نه تپوس وکړه که نه. وای بیګا خاوند خپاو او ګناه زما وه، خاوند خپاو او ګناه زما وه، لکه ګناه ماته وه، ما ځان له ټوله شپه تهجد وکړلو، د بیګانه شپه مې ډېره قیمتي نه شوله، د هغې طرف نه به درته مولي صاحب په دغه باندې ولیکي په پاڼه چې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د کمې ښځې نه خاوند خپاو او ګناه د ښځې وه او دې خاوند رضا نه کو، اشپه پې تیره شوله، لعنتها الملائکة حتی تصبحا، ټوله شپه په تا باندې بیګا د الله د طرف نه د فرشتو لعنت ورېدلی دی. په تا خو لعنت ورېدلی، ټوله شپه دې په لعنت کې تیره شو، خاوند در نه خپه و، لعنت دی. نبی علیہ السلام فرمای ایما امرأة چې یوه ښځه مړه شي یو سرټیفیکیټ ورسره یو سرټیفیکیټ کم ډېر منځونه نه، ډېر روجې نفلی نه، ډېر حجونه، ډېر عمرې نه 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 نه، یو سرټیفیکیټ چې د ښځې سره و او دا مړه شوله نو دا به سیده جنت ته دی. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، کومه ښځه مړه شوله او خاوند تی نه رضا دخلت الجنه. امام الانبیاء فرمای جنت ته لاړله چې وروستو د خاوند د رضایۍ خبرې وې. زنانو ځان په حقونو پوه کړئ ښه، دا ناپوه دي. په رشکه کې به ناست دي که نه، بورقه به یې داسې په شا اړولي او ټک والا تسبیح به ورسره ته څه کوې پپو؟ زه ذکر کوم. دا تسبیح دې رواله په جیب کې کېږه، د سره ذکر مه کوه، خو دا بورقه رواله او دا مخ دې پکې پټ کړه. د دې مخ په الله تپوس کوي چې دا دې ولې ښکاره کړی او د دې ذکر در نه الله تپوس نه کوي. ذکر مه کوه خو مخ پټ که د دې الله تپوس کوي. دا د جنتي ښځې صفت دی. او خاوندانو تم حکم دی چې وعاشروهن بالمعروف، بیبیانو سره ښکلی ژوند کوئ، علماو نه زندګي زده کوئ ښه، هم د کور، هم د بار، هم د محلې، هم د اجرې، هم د مسجد، دا د علماو نه زده کوئ چې ژوند هم بدل شي. رب العالمین دې زموږ د ټولو ژوند په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم